او چې کله حرص راسي بیا خو ورور د ورور سره اخته خلکو تاسو نه دي لیدلي چې کله ورونه سره راسي او دې حجره کې ماته ناست وي ته بیش راوکړه زما دې د خدای په ذات قسم که دشمن یو بل ته داسې ګوري لکه دا ورونه چې د دې دنیا په سر یو بل ته په کوم شکل باندې ګوري چې بیا یې مشر سوای بیا یې کشر سوای بیا هر یو د بل سره څومره ټالۍ وي او هر یو د بل سره څونه حجت او دلیل نسی چې دا خو ما ګټلې ده تا ګټلې ده په دې وخت کې ته چیرې وې په دې وخت کې زه چیرې وم چې کله د انسانانو په دماغو کې حرص راسي او بیا د دنیا محبت راسي بیا تاسو د دنیا د تقسیم پر ځای باندې د هغې زندګي نه ده لیدلې چې بیا هغه خواږه ورونه چې پلار یې یو مور یې یوه او یو در بل جارېدل او یو د بل محبت کوونکي انسانانو چې بیا تاسو پر هغه وخت باندې دوی ووینئ چې پر دغه وخت باندې پر یو څه دنیا باندې چې د دوی په مابین کې پریشاني راسي تر مرګه پورې بیا یو د بل سلام ته تیار ځکه د انسان د زندګۍ بهترین صفت هغې قناعت دی چې الله تعالی د انسان په دماغ کې واچوي